ملګری وایي چې فضول خرچه او د بخل متعلق اسلام څه هدایت ورکوي. ځان له دا خو ډېر لوی مضامین دي په دې کې او په بخل باندې خو غالبا بیانونه شوي دي دلته کې، هغه وګورئ بیا وایي اورئ. دا بله مسله چې ده نو دا د فتوی سره تعلق ساتي. د دې مجلس انفرادي حیثیت دا دی چې دا هغه شان مجلس نه دی څنګه چې به زمونږ بعضې مشرانو د جمعې د خطبې نه وړاندې کوم تقریر کولو هغې کې به بیا سوالات جوابات وي. دې کې هغه سوالات و جوابات ډېر پکار دي او ضروري دي او هغه ملګرو له خامخا خپل احوال ویل پکار دي چې د هغې تعلق د تزکیې نفس سره وي، د هغې تعلق د تصوف سره وي، یا د هغې تعلق د اوراد و وظایفو سره وي، یا د هغې تعلق د خانقاه شریف سره وي. نو هغه سوالات کوشش کوئ چې هغه سوالات را لیږئ. باقي هغه سوالات چې د هغې تعلق د شرعي مسایلو سره وي نو که راویلېږئ نو مونږ یې وونه، بلکې ښه به دا وي چې د دې ځای کوم منتظمین دي هغې ته یې حواله کوي او هغې درله د کته د مدرسې د مرکزي زمونږ د مدرسې د مفتي صاحب دی نه فتوه بیا واخلي، هغه به درته بیا درکوي انشاءالله. ملګري د دې اهتمام کوئ، کوشش کوئ. کلو کې هم چې ستاسو څوک دی تاسو ته ووایي چې مونږ ته مسله ده د نکاح، د طلاق، یا د عدت، یا د نورو مهر، یا د نورو خبرو ټولې مسایل هغې کې راځي. مفتیان صاحبان ناست دی ته وي، هلته باقاعده کلاسونه دي، مفتی صاحب وي، هغوی په نګرانۍ کې وي. زمونږ مشر مفتی صاحب الحمدلله ډېر زر هغوی الله تعالی راولي او تشریف یې اورې کېږي. نو هغه سوالات و جوابات هلته وي. نو مهرباني کوئ دغه شان خپل هغه کار وپېژنئ. باقي چې کوم د دې سره تعلق وي نو دا هغه وي چې تزکیه نفس سره تعلق وي او یا تصوف سره وي، یا خانقاه سره وي، یا اوراد و وظائفو سره وي. دا دریم سوال چې نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے متعلق اسلامی تعلیم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. دا ټول دي، دا اسلامی تعلیمات دي، قرآن مجید کې نصائح دي او د صحبت د هغې هغه اثرات برکات ښولی شي. حضرت تانوی رحمت الله علیه په بیان القرآن کې د دې باقاعده خپل ځان له یو مضمون جوړ کړی وي چې تصوف کې د دې آیت نه مونږ کوم مسایل راوباسو، مسایل و استنباط په باره د تصوف کې. یا د هغوی یو کتاب دی التکشف عن مهمات التصوف، ډېر اعلی او ډېر مزیدار او ډېر ښایسته ښکلی کتاب دی، ډېر عجیب کتاب دی. په هغې کې دغه ټول بس چې بنده کوم ګوري بنده وایي یا خدایه دا صحابه خو داسې موریدانو چې هر حال پې تیر شوی دی، الله تعالی پې تیر کړی دی. د حضرت لقمان علیه السلام هغه نصایح خپل زوی ته دا ټول تصوف دی. اوس یو سړی وایي تصوف خو نشته نو اوس مونږ ورسره څه وکړو؟ او خو انکار کوي. دغه تصوف دی. یعقوب علیه السلام نصایح دا تصوف دی. د نور انبیاء علیهم السلام دعوت دا تصوف دی. نوم یې د تصوف له مونږ ورکړه نه و ورته، خیر دی بل څه ورته ووایه چې ته وایې. نماز جنازه وی امام چې ناس وي نو کولی شي او که نه، دا خو هم د فتوی سره تعلق ساتي. خو ما اورېدلي د زمونږ د مشر مفتي صاحب نه، مشر شیخ صاحب دی، یو جنازه وه زمونږ خاندان کې، نو هغوی ته یې ووایي چې تاسو په ناسته هم کوئ نو عذر دی تاسو کولی شي. نو کیدای شي خو به امر مجبوري چې مجبوري وي. الله شکر گزاري او ناشکرۍ متعلق داسې کوه چې خبرداری داسې قسمه سوال چې وي چې د جمعې نه مخکې راځي نو ښه به وي. دی زه ورکم دی له نو زما بیا هم خیال نه وي. جمعې هم داسې وي، موږ له سیرت هم نه ده شروع کړی چې سیرت شروع کړو. نو دا سوال چې وي نو هغه که د جمعې نه مخکې راځي نو ښه به وي. یو ورځ مخکې راځي او ملګري له یې ورکوئ چې یاره که دا موږ به په یو پاڼه باندې ږدو، زه به دی ته ووایم نو کیدای شي چې هغې باندې خبره وشي.
اسلام وایي د حکمرانانو دپاره کومه ذمه داري ده؟ ټول اسلام د حکمرانانو د ذمه دارۍ نه ډک دی او خو هر یو سړي له خپله ذمه داري اسلام ښایي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي تاسو ټول چې یې په شان د شپنکو یې او ستاسو رعایا هغه ستاسو په شان د ګډو بیزو دي. تاسو نه به د هغوی تپوس کوي. کلکم راعن وکلکم مسؤول عن رعیته. تاسو ټولو نه به مسؤول عن رعیته، مسؤول به یې تاسو په باره د رعیت کې. حکمران پرېږده، زه هم حکمران یم، ته هم حکمران یې، ما تخت چې د څومره دي دا رعایا دي، په دی باندې چې څه قسمه تا باندې د دی حقوق راځي هغه به پوره کول غواړي، د دی د نان نفقې، د دی د تربیت، د دی د تعلیم. حکمران جاړي، خپل ځان جړل پکار دی. میاں بیوی میں بعض معاملات میں اختلافات ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں بہت سے عوامل ہیں، اس معاملے میں بہت طرز عمل کیا ہے؟ تو خدا تخصوص چرته اوزګار ښکارې عوامل او دې پسې ګرځي. دا لیکچرې میکچرې مه ګورئ سړی، دا په موبایلو کې په دې کې داسې ایستې نه جوړېږي، ایستې نه جوړېږي. ډېرې لیکچرې شي او ډېرې خبرې شي. زما خو اوس دې خبرو سره نه لګي وم چې داسې ته کښېنوه یو کس ځان ته او سر انغری که ځان له هغه ته به الله نصایح وکړه چې هغه پاسي چې څنګه کپړې وسنډي داسې هغه خبرې هم وسنډي ورسره، ایس پاتې نه شي. هسې ځان له مازغه ستړي کوي. که عالم هم دا تک نصیحتونه کوي چا له ځان له بس زما دې سره اوس نه وجه څه ده؟ هغه یې مني نه. د هغې نه خو ښه دا ده چې بس راشي او دلته کې یو تپوس وکړي، موږ ورته ووایو داسې وکړه. اوس هغه مریدان هم پکار دي او الله دې موږ ټول هغه شان مریدان کړي چې بس د شیخ په حکم باندې بیا نوره خبره نه کوي چې دا تا څنګه ووې ولې دې ووې. دا د دې څه حکمت دی؟ وکړي تپوس او بیا کوي بله، نو د دغه خوړو مطلب نشته. نو عوامل معلومه، اصلي عوامل معلوم که چې د دې وجه څه ده، چې دا د ښځې او د خاوند په منځ کې کوم اختلاف دی، د دې وجه څه ده. رساله د امام قشیری رحمت الله علیه کې هغې کې هغه لیکلي دي چې یو بزرګ دی، هغه فرمایي چې کله زما په اعمالو کې کمی راشي، زما په ذکر و اذکارو کې او نافرمانی شروع شي زمانه، نو د هغې اثر زه په خپلو څاروو کې وینم. زمونږ په کور کې بیا څاروي چې دی نو یو بل سره جنګ کوي، نو چې کله زه الله طرف ته نږدې شم نو زمونږ څاروي یو بل سره خواږه شي. نو ته ووایه چې د اعمالو اثر په څاروو باندې پرېوځي، نو په دې ښځه شابنګه باندې به نه پرېوځي او د هغې هغه به په تا نه پرېوځي، په بل به نه پرېوځي. دا خو لوی مصیبت دی. چرته دی سهار دی دواړه مونځو کې د امامتای مونځ دې سړی وکړي، ښځه دې خپل ځان لږ که وخت کې مونځ وکړي، سوره یاسین دې ووایي، ذکر و اذکار دې وکړي، وظیفه دې وکړي، ډوډۍ کې به برکت وي، دی به خپله کې خواږه وي، بچي به فرمان بردار وي. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. دا درې ځله سهار او درې ځله ماښام وایي. الله تعالی به د ښو خلکو امامان جوړ کړي. عدالت ته باړو خبره نه دي، خپله کې به صلح صفایي کېږي. عدالت خو فیصلې کوي، خو فیصلې ټولې صحیح نه کوي. چې نه کوي نو هغه بله دغه بابا وایي فیصله وله وکړه خپله. ما ته دی وی هغه وی چې اوبه راړئ د ملا مودو تبه مې وشلې ده، زه یې وله مړ کړه. ظالم ته چې ظالم ونه وایي نو ته پې هم ګناهګارېږي، که د هغه چا سره تعلق هم ښه نه وه. داسې کس ته ویل پکار یا لکه ظلم نه لاس ونه واخله، ولې داسې ظلمونه کېږي؟ بیا راته چا ووایي چې د هغې کور یې سېزلی دی، ولې داسې کېږي؟ دغه ځای کې څوک شته نه؟ څه شو هغه غټ غټ خلک، څه شو هغه سیاسي خلک، هغه اوټونه به یې چې غوښتل. چنده چې څوک کوي، سفیر وي د مدرسې، د هغې خپل قاعده ده، هغه به څومره پیسې اخلي، د هغې خپل قانون دی. په هم او ګدې چې ناپاکه شي نو بس کپړه وله ووینځه، بیا یې ورته واچو، او چې اوچه شي ومه چې داسې اوچه وي تا ته معلوم نه وي نو د چیندخې امتیازو پسې مه ګرځه، ځان مه شکې کو. موږ سره یو طالب خو بیا سم سودایي شي،
خو چې جانماز به د خورو وړکم د جانمازو نه هغه به یې په دې ما چینده خلیدلی وي امتیاز یې کړی چې په دویم ځل مې صحیح کړو چې ټک شو ما وستا خو خدای بې خو باسه ته ما دکه جانماز ته ناست ما دې تر اوسه تا ونه وینځه دکه وایي چینده خې په امتیاز یې کړي دي رزیله دا خو ما ته مونږه سودایان کې ما کړي دي پې وګوره داسې لوی روان و او طالب چې روان شو ګوره بیا ته ما دې ته ناست دی چې دغه به څه ټایم امتیاز دي کنې ما جانماز ووینځه که نه دومره وړو وړو خبرو کې داسې تپوسونه د دې سړو ضرورت نشته جانماز چې استعمال نه وځي زوړ شي نو بس هغې باندې سجدې لګېدلې دي بلکل چې ریخي ریخي شي نو ویسې ظاهري بس ختمې به شي مسجد چې دی وایي د اسلام کې د دې څه حیثیت دی شاعر الله دی فرشتو کې چې بندي شوي هغه به ما ته مخامخ وایي د رشتو لپاره وظیفه یا تعویض موږ نه کوو داسې بعضې خلک خپله ووایي موږ رشته کول غواړو نو هم نه که مور او پلار دی وایي کور ته به سوال جواب راولېږي زنانه یا به ما ته څوک وایي چې زوی دپاره رشته کوو نه کېږي د چا په خپله خوله باندې موږ نه کوو هغې له څوک بل څوک وګوره بلکل نه د رشتې دپاره د خپلې اندې په خپل ځای کې چې داسې وي چې زه غواړم چې دا وشي نه دي په کار تعویض او عاملان پې خرابېږي په دې که چا داسې وکړل که چا چاله د ښځې او خاوند په منځ کې د بیلتون او د جدایۍ دپاره څه شی دم کو د دې اثر به په دې عامل باندې راځي زموږ اکابر فرمایي دا خلک ځکه خراب شو د عاملان بعضې ډېر خراب شو دې خیال نه کوي پرهیز نه کوي پیسې یې اسره کړي دي وایي ډېر تنګ یم د ښځې نه ښځه وایي د خاوند نه تنګ یم وایي تنګ یې خو زه دا نه شم کولی کم از کم څه پته لګي د ته تنګ یې دا خوښې خبره ده بعضې ښځې سوال جواب وکړي زمونږ خاوند ستا مورید دی وایي پوه یې که نو ما ستا پیر راته وموښیه چې هغه تا پوه کړي زه خو به هغه پوه کړم خو تا به څوک پوه کوي وایي بلکل نه مخامخ بیا دغه رشتې را وظیفه واخله جادو وغیره اثرات چې وي نو ما ته نشته پته چې تا ته پته ده نو بیا پرې پوهېږې که نه چې څه وله کول غواړي دعا وکړو انشاءالله حزب الاعظم د عواطف فضلیه دلایل الخیرات کی اجازت په هغه صورت کې چې سبقونه د طالبې نو بیا د استاد نه اجازت پکې پکار دی چې زه کوم او که نه دلایل الخیرات به انشاءالله ورکو چاپ له ملګري به یې ورکوي د خانکار طرف نه به خپل دلایل الخیرات چاپ کېږي دعا کوئ چې الله تعالی په احسن طریقې سره په منظر عام باندې راولي اجازت به بیا انشاءالله درکو هغه به خپل ترتیب د حضرت قبلګاه محترم رحمت الله علیه د هغې په ترتیب وي باران ښه دی په خوب کې تا ویلي دي ختم نبوت اجتماع ته یو عالم دی یاد کړی دی زموږ مقرر دی او خطیب دی چې هغه راوغواړئ 2-3 پیرې ورته ما ته پته ده شورا کې مشورې والا ووایي چې دی ته وو خو هغې غاړه نه وایي خو اوس نه شم ویلی تا چې کوم ویلي دي تا ته هم پته ده نو داسې وکړه که ته راوستی شي نو مشورې والا سره خبره وکړه علماو سره نو ښه به ښه وي دا خو اسټام لیکلی دی که درخواست دی خو پېړو پوهېږم نه اسټام داسې کاروبار دی الله روان کړو عمرې لدی مونږ دعا کې مې یرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر
رضی الله تعالی عنہ عمرې لتلو وی یا اخی لا تنسانا فی دعوتک اے رورا مونږ مې رو په خپلو اے ورګوټیا مونږ مې رو په خپلو دعاګانو کې دا نوم دې مناسب نه دی خیدا دکان لا پرېږده دی ته یې نه وم ته هم سکې نو باران اوبه پاکې دي باران اوبه پاکې دي نور به څه پاک دا خو چې په ځمکه باندې راشي او که چېرته ګندګي وي هغه شوتې راشي هغه به وینځو مونږ د باران د اوبو نه ځان نه پاکو مشر شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایل که 2 ورځې یا 1 ورځ شپه خو زورور باران وشي او ځمکه بالکل اوبه ټولې واخلي هم او لرې هم کړي نو بیا هم هغه اوبه پاکې دي که چېرته سړکې بنده ته راشي امامانو له کوشش پکار دی احتیاط ځکه هغوی یوازې پاکیت نه هغوی ته خلک ګوري هم ولې په بربند باندې چې بنده وضو او دس او غسل کوي نو خود به کوي نو سره د کپړو باندې بیا به لر کې څه کې سودای کوي دا شک دی کله نه پیدا شو او بالکل داسې ده حرم شریف کې د نیکو ثواب چې څنګه دی دکه شان ګناه هم د هغې وبال هم داسې دی د دې وجې اکابر علما کوشش کوي ډېر پاتې نه شي پسې نه بې ادبي ترې ونه شي زه به دعا کوم الله چې دا کومه ترقي دی درولې ده الله تعالی دې بیا دله ترقي درکړي دعا کوم ورته ټول الحمدلله رب